الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا امام بخاری رحمه الله پدی مبارک کتاب کی دا کتاب الرقاق پا بارک خبری روانی وی، آغا خبری چی پاگی سر زرون نرمیگی، او باغ سلسلہ کی منگا پا خیرنی درس کے باب شروع کرو، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. باب پا بیان دا دی خبر کی چی سوک دا اللہ سر ملاقات خوخی نو اللہ هم دا غسر ملاقات خوخی. بے تفصیلی خبر شیئو چی دا اللہ سر ملاقات خوخول ستوی، او دا مؤمنان شوق اللہ سر دا ملاوی دو، اولی دا شوقی دا غوی دا اللہ سر دا ملاوی دو، دا طول خبری بیان شیئوی. خو پا دی باب کی یو حدیث دو پاتی شوی دی، آغا با ہوئیو او نور خبر واضح شوی دا پا تیر شوی درس کی، او بیا با انشاءاللہ بل باب شروع کو دا اللہ پا توفیق سر. حدیث راوڑی دی دا دویم حدیث دی پا دی باب کی، دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حدیث دی، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. سوک چا اللہ سر ملاوی دل خوخی نو اللہ هم دا غسر ملاوی دل خوخی. ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. او سوک چی دا اللہ سر ملاوی دل نخوخی بدی گنی نو اللہ هم دا غسر ملاوی دل نخوخی. غنی ذات تی چاہتا ضرورت نلری، نو که سوک دا آغا غنی ذات سر ملاقات نخوخی نو آغا غنی ذاتون بید آغا چا سر ملاقات نخوخی. اللہ سر ملاقات دا دا مؤمن یو ارمانی او یو شوق او جذبی چی داگی مبارکی خبر شیو. داگی نبادی حدیث روڑی دی دا امام محمد بن شهاب الزهری رحمه اللہ نا اغوی مات سعید بن المسیب او عروہ بن الزبیر رحمهم اللہ، اغو دوانو دا خبر ما تکرد فی رجال من اہل العلم. دا علم خاوندان یوسو سڑی ناسوی دا خبر کرد. دا دی دو مطلب دی فی رجال من اہل العلم. یو مطلب دا دی چی کل سعید بن المسیب او عروہ دا خبر کولا نو محمد بن شهاب وی چی یوسو کسان علماء نورم ناسو اغپیم گواهان دی. دا خبر یواز ما ندوری دلی دا غوینا بلکہ نور خلقم ناسو او اہل علم ناسو، پوہی دا پوہی خاندان ناسو، دا پوہی خاوندان. او اعتبارم دیلی، اعتبار دیلی چی سڑے دا پوہی خاونی او چی سڑے پا دین باندی نپوئی گینا کدے تیو مسئلہ بیانون کی دا دین، او چی سو پوری دا سر دا علم شوق نی او دا علم دا ازدکولو جذبه نی، نو دا خبر دا تا یادی گم نو او که یادشی نو پوئی گی پیم نا. نو چی کل مجلس کی دا علم خواندان ناسی ویو خبر وشی او که بیا سو کوئی چی دا خبر یوازی تکی بل سو کی نکی نا غوینا نورم دا علم خواندان ناسو لرشد غوینا تا پوسو که نو دا علم خواندانو تا خبر معلومی یادی وطا زکی چی دا غوی دا علم ازدکولو سر شوقی. هرچی آغا خلق دی چی دا دین دا ازدکولو شوقی نشتی یا اسی آغا سرسری کار کئی نو دوی دومر جور نپوئی دا اللہ پا دین باندی او ندوی تا دا مسئلی یادی دا اللہ دا دین چی دے دا قرآن و حدیث دا گوری ہر چاہتا دی ادول نصیب کی گم نا. دا خود شمار خلق تی پا دی انسانانو کی، د شمار خلق دی د الله په دی بندگانو کې
چې الله د هغوی په سینو کې قرآن او حدیث ورچولی. نو دا چې قرآن او حدیث په دومره خلکو کې د یو څو سینو ته الله ورچي، نو دا سینې به هم د چا سینې وي. اوس هر سړی خو نشي زده کولی دین، نو بله ده چې الله چا سره ظلم خو نه کوي، او داسې هم نشي کېدی چې یو سړی دې مخلص وي او کوشش دې کوي او محنت دې کوي او ده ته دې زده نه شي، نه دا هم نه ده. چا ته چې نه دی نصیب شوی دا سړی ولټوه په ده کې څه مشکل دی. الله چا سره ظلم نه کوي. یعنې ما ته یو سړی ووایي ځه ودې ښایي ما ته څوک او یا دې ما ته خپل ځان وښایي چې زه ښه مخلص یم، ښه وخت ورکوم، ښه قرباني ورکوم، ښه یادوم، ښه د علماو سره کینم، ښه کتابونه ګورم، ښه کوشش کوم او بیا هم نه پوهېږم. ما ته وښایه تاسو کې څوک شته دا حالت ولکه څوک یې ما ته ووایه که نه، یا که درته څوک داسې معلوم وي هغه داسې ما ته وښایه. دا زه نه منم. یو سړی دې مخلص وي او دی دې محنت کوي او دی دې قرباني ورکوي د دین د زده کولو لپاره، الله ورته دین نه ښایي. الله خو ما آسان کړی دی دا قرآن د دین د نصیحت دپاره د علم دپاره آسان کړی دی، خو هغه چاته آسان کړی چې څوک کوشش کوي، چې ورته معلوم نه وي که نه، نو دی چې کله د علما خبرې کوي یا کتاب راوالي نو هسې بس غریب ورته ګوري چې دا څه دي او هسې اوري او خبرې او اواز یې په غوږ لګي، نور دی په شړنګ هم نه دی چې دا څه دي. او کله ناکله انسان د الله ډېر شکر ادا کړي چې کله تر دې خلکو په منځ کې چې هغوی د علم نه خبر نه وي، علم ورسره نه وي او تا ته الله نصیب کړی او دې خبرې ته دې سوچ لاړ شي، نو سړی چې څومره شکر به د الله وباسي هغه کمي چې په دې دومره خلکو کې الله زما په دې سینه کې علم د قرآن او د حدیث سنه ساچولی دا لوی نعمت دی د الله سبحانه وتعالی. که څوک خپل مال سنډې را سنډې ځان له دې سنډې را سنډې زموږ د چا د مالونو سره څه کار دی؟ دغه مال دی سبا له په کټ کې پروت دی او خلک به درنه والي او تفصیل را روان دی. که بچي راته خیر راکوي زموږ سره بچي دي، بچي د هر چا سره دی، د کافرانو هم بچي شتي، ورشه وګوره. که وایې ښځې هم د ډېرو جاهلانو سره ښه ډېرې دي. که وایې کور او بنګله د هر څه پاتې کېدونکي راته دا وښایه چې سینه کې د قرآن او حدیث دي، دا راته وښایه. دا اوس خبره ده چې سړی وکړي، خبره ده وزنې دی سی چلی لکه پلانې په څه غوره سینه کې قرآن او حدیث دی، دې خبره کې وزن دی. دا صحیح خبره دا صحیح خبره ده چې دا قیمتي انسان دی او درون انسان دی ځکه چې په سینه کې قرآن او حدیث دی. اگر که دا ملنګ او فقیر انسان وي، اگر که د سره د ډوډۍ پیسې نه وي، اگر که کور نه وي، اگر که په د روډ په غاړه پروت وي اوسېږي که نه هلته وده کېږي او باران پې ورېږي او نورې ویي، دی بیا هم مالدار دی، دی بیا هم اوچت انسان دی. نو سعید ابن المسیب او عروه رحمهم الله هغوی دواړو دا خبره کړې ده. محمد ابن شهاب وایي چې ما ته اورېدلې وه فی رجال من اهل العلم، د علم خاوندان یو څو کسان نور هم ناسو. دا خبره دې دپاره وکړه چې ګوره زما دا خبره یقیني ده. ګوره خو یو مطلب یې دا دی فی رجال من اهل العلم، یعنی دا خبره ما ته یوازې دې دواړو نه ده کړې بلکې د علم خاوندان یو څو سړي نور هم دي چې هغوی ما ته دا خبره کړې ده. نو دوه خبرې شوې، یو دا چې یوازې دې دواړو نه ده کړې، نورو علماو هم دته دا خبره بیان کړې ده، او دویمه دا چې دی یوازې دا خبره نه ده اورېدلې بلکې په مجلس کې نور کسان هم علما هغوی هم دا خبره اورېدلې ده. خبره څه ده؟ ان عائشه زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي عائشې دا خبره کړې ده كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وهو صحیح، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله کله چې هغه روغ رمټو، یعنې د مرګ د بیماري پې لا نه وه راغلې،
إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به دا خبر په ژوند کې کوله، عایشې ته اورېدلې وه چې هر کله چې یو نبي نه ساه اخیستی کېږي نو دوه کاره کېږي. یو خو هغه ته د هغه هغه ځای په جنت کې ښویې کېږي چې دا دې ځای دی او دې له روان او دویمه ده ثم يخير، بیا ول الله اختیار هم ورکوي چې پاتې کېږي دنیا کې او که نه الله سره ملاقات کوي ځي. دا اختیار پیغمبرانو ته میلاویږي. نو دوه خبرې شوې، څه جنت ځای ورته ښویې کېږي، اختیار ورکړی کېږي. فلما نزل به، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغی، ورأسه على فخذي، عائشہ رضی اللہ عنہ وی او دا سر مبارک زما پتون باندې و، په ورون باندې و، په غیږه کې و. یو نیم راپاسي یاره دا څه خبره شوه چې نه یې پوه، ځکه لږ ساعت مخکې ما ووي دا خبرې د علم د خاوندانو دي. یو حدیث کې راځي چې د پیغمبر سر زما په سینه باندې پروت و، بل کې راځي زما په غیږه کې و، بل کې راځي زما په پتون باندې سر و، په ورون باندې سر و. او دا څه خبره شوه؟ خبره هېڅ خبره نه ده، خبره دا دی چې ته پرې نه یې پوه، نور خبره هېڅ خبره نه. کله هغه که داسې ووایي چې په سینه یې سر پروت و، خو یو وخت په سینه باندې و که نه، بیا یو وخت به په دقه سخته کې داسې راغلی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر د هغې په غېږه کې پروت و. لازم به تا ته دا وایي چې د اول نه د اخره پورې داسې وه او داسې وه او داسې وه. دا خو چې کله په انسان باندې تکلیف راشي او څوک یې ځان سره غېږ کې ونیسي نو کله د هغه دا سر په سینه پروت وي نو کله وښویېږي که ته، کله راوچت شي د مرۍ کې د مرۍ سره دلته سر کېږدي. نو بیا که څوک دا واقعه بیانوي نو هغه دا وایي کله چې د هغه سر زما په سینه و او کله چې د هغه سر زما په غېږه کې و او کله چې د هغه سر زما په اوږه و. ته به څه وایي دا څه قیصه شوه؟ او کله دا چې کله عام ګوره داسې استعمالېږي په دې سینه باندې سر او په دې غېږه کې سر، دې ټولو ته غېږه کې سر ویلی کېږي. کله داسې عام خلک وایي په غېږه کې وله سر ایښودی، غېږه کې وله سر ایښودی، کېدای شي په سینې وله سر ایښودی، خو عام خلک دغه وایي پلانی راغی او د پلاني په غېږه کې سر کېښو، ورغی د مور خواله او د مور په غېږه کې سر کېښو، نو کېدای شي چې د مور په سینې سر ایښودی که نه؟ نشي کېدی. خو خلک څه وایي سر یې ورته په غېږه کې کېښو او سر یې ورته په زنګون کېښو، سر یې ورته په ورون کېښو، دا ټول یو شان دي. عایشه رضی الله عنها وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر زما په دې ورون باندې و. غشي علیه ساعه، څه وخته پورې د دې تکلیف د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بېهوشي راله. ثم افاق، بیا د دې بېهوشۍ نه راپاڅېدو فاشخص بصره الى السقف، نو دا خپلې سترګې بره کړي د چت طرف ته. ثم قال، نو بیا دا ووایي اللهم الرفیق الاعلی، یا الله هغه اوچت مقام مې خوښ دی، یا هغه اوچت ملګري مې خوښ دي، یا هغه اوچت ځای مې خوښ دی. او معنی دا دی چې اوچت ځای یعنې د الله سره ملاقات مې خوښ دی، یا اوچته ملګرتیا مې خوښه ده. او اوچته ملګرتیا د دې تذکره په قرآن کې شته په سورة النساء کې. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. پیغمبران، شهیدان، نیکان، رښتیني خلک الله وی دا ښایسته ملګري دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دغه خلکو ملګرتیا هغه ځای مې پکار دی. دا معنی هم صحیح ده.
عائشہ وی چې ما وی چې اذن لا یختارنا، نو بس کار دې شو چې موږ یې غوره نه کړو. وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به، او ما ته پته ولګېده چې دا ماغه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کله بیانو کله چې رو هغه څه حدیث و چې پیغمبر مړ کېږي نو اختیار ورته ورکړی کېږي، نو پیغمبر ته اختیار ملاو شو، نو څه یې غوره کړو؟ الله سره ملاقات. فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې آخرنۍ خبره مطلقاً هغه دا وه اللهم الرفیق الاعلی، او د هغې نه بعد بیا یو روایت را روان دی مالت یده د لاس را پرېوت او ساعت یې ووته. نو دا آخرنۍ خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. دا حدیث ولې راوړی دلته؟ دې څه فایده؟ الله سره چې ملاقات وکړي دی جواب دی. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات د الله سره هغه غوره کړو په دې باندې چې دی په دنیا کې پاتې شي. دا د مؤمن شان دی. او موږ تیر شوي درس کې په دې باندې ښه پوره تفصیل ذکر کړی چې د الله سره د ملاقات خوښول څنګه یي او ولې یي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب سکرات الموت، باب په بیان د مرګ په سختو کې. سکرات، غمرات، دې ټولو معنی دا دی چې سختي د مرګ، زنکدن د مرګ. دې باب کې اشاره د زنکدن طرف ته کوي. نو یو خو په دې خبرو سره زړونه نرمیږي او دننه پکې نصیحت هم پروت دی چې دا سخته په ټولو باندې را روانه ده. باب سکرات الموت، د مرګ زنکدن او سخت. مرګ معمولی خبره خو نه ده، دا د دنیا نه تک آخرت ته د روح جدا کېده د بدن نه، د هغې هم سخت دی، د هغې به هم څه زوري. نو ځکه اوس دلته خبره د سکرات الموت په باره کې کوي. مرګ به لازم راځي، د مرګ سره به څه راځي؟ سکرات به راځي. هغه حقیقت چې د هغې نه تېښته نشتي، هغه حقیقت چې د هغې نه تېښته نشتي، هغه مرګ دی. د هر مخلوق چې په دې دنیا کې دی د هغه غایه اخري ځای هغه مرګ دی. او هر موجود چې په دې دنیا کې دی که نه، هر موجود په دې دنیا کې د هغه نهایه اخرنی سټاپ، اخرنی ځای هغه مرګ دی. د الله طریقه په ژوندو کې د پوخانه دقه روانه ده. سنت الله الماضیه، د الله طریقه د پوخانه په ژوندو کې هغه هم دقه ده چې په دې ټولو باندې به مرګ راځي. بلکې الله پیغمبر ته څه وایي؟ انک میت وانهم میتون. پیغمبر ته به مري، دوی به مري، ټول به مري. ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. او بیا به تاسو ټول د الله په مخ کې د قیامت په ورځ بحث مباحثې کوئ، حساب کتاب په باره کې. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الله به بل ځای کوي پیغمبر ستا نه مخکې مونږ چې ته یو انسان خو همیشه په دې دنیا کې نه دی ساتلی، نو که چېرته ته مړ شي نو ولې دوی به پاتې کېږي. په بل ځای کې الله وایي ثم انکم بعد ذلك لمیتون. الله د انسان د پیدایش دا مرحله ذکر کړې ده. څه ناشنا مرحله ده وي، د منۍ قطره
د خاورې نه، بیا د منۍ قطره، د منۍ د قطرې نه بیا څه جوړېږي؟ د وینې چم، بیا غوښه، هډوکي، هغې ته سرمن واچولی شي. فتبارک الله احسن الخالقین. الله دا ټوله مرحله ذکر کړې ده. او دا انسان چې پیدا شي او په دې ښایسته شکل کې او د دنیا ته راوځي او بیا پې ځواني راشي او زور راشي، او ده دا مطلب وي که زه یم بس په دې دنیا کې به همیشه یم. زه هغه سپین ږیری هم په دې باندې خفه کېږي چې ته یې په تا باندې مرګ راشي. عجیبه دا ده که نه سپین ږیري ته هم نصیحت نشي کولی. هلک ته خو پرېږده، هلک ته خو نصیحت کول لکه ځان له جاښه کتلي. ته هلک ته ووایې زه به مرم، زه داسې تعجب به وکړي زه. او چې سپین ږیري ته دې ووایي نو هغه ځان له خفه کېږي. اخر دا فیصله د چا په باره کې ده؟ انک میتو و انهم میتون. پیغمبره ته به مري، دوی به مري. دا فیصله چا باره کې؟ دا ټوله مرحله چې تېره شي که نه، او د دې انسان دا منډې او د دنیا یې په سر راغستي، مړیږي دی نه، په دنیا پسې ستړی کېږي دی نه، خبرې د ده نه ختمیږي، غفلت د ده نه ختمیږي، دا هر څه ټول ختمیږي. کله ثم انکم بعد ذلك لمیتون. الله وی د دې هر څه نه بعد په تاسو باندې مرګ راځي. او بیا به دې خبره ختمه نه شوه که نه. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. او بیا به د دې مرګ نه بعد بیا بله مرحله هغه دا دی چې الله ته مخامخ کېدی، ټول به الله ته ودرېږي. نو هغه حقیقت چې د هغې نه تېښته نشتي، هغه حقیقت ته څه دی؟ حقیقت ته مرګ دی. او ځکه یو شاعر ډېر خوندور شعرونه ویلي، وی تأهب للذي لا بد منه فإن الموت میعاد العباد. ځان تیار کړه د هغه څه دپاره چې د هغې نه تېښته نشتي. فإن الموت میعاد العباد. دا مرګ چې دی دا د بندګانو یو مقرره نیټه ده، راځي به پوره کېږي به. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. شاعر وایي دغه مرګ دی، د ده نه څه تېښته شتي، نه د ده نه د پټېدو څه ځای شتي، خو صرف انتظار د دې دی چې دا یو د دې کټ نه کوشي او دا بل ورته وروخیږي. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. خو دا کټ خالي کېږي نه. ګورئ د مرګ دا کټ په کوم کټ باندې چې مړی وړي دا خالي کېږي نه. مراد چې هغه کټ دی چې مړی پکې پروت دی، دا نه مراد چې یو کټ په ټوله دنیا کې چلېږي. هغه کټ چې مړی پکې وړي، هر وخت په دې کټ کې یو مړی روان دی، هر وخت روان دی. دا اوس چې موږ خبرې کوو که نه، دا اوس چې اوس لګیا یو دا موږ په سوونو کسان په دې وخت کې په دنیا کې مړه شوي دي. دا اوس چې موږ خبرې کوو دا ټیم په سوونو خلکو نه به اوس ساه وتې، په دې ټیم به ترې ساه وتې. دا خالي کېدو والا ځای نه دی، خو یو چیزي بل راځي. مسله صرف د نمبر ده، یا ته مخکې او یا زه مخکې یم. که ته مخکې شي زه در روان یم، او که زه مخکې شم ته را پسې را روان یم. څه ناشنا خبره یې کړې ده. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. بیا وایي نشاهد ذا عین الیقین حقیقة علیه مضى طفل وکهل واشیب. وایي دا خبرې دي چې موږ په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي. په دې لار باندې ماشوم هم تېر شوی دی، ځوان پې هم تېر شوی دی، بوډا پې هم تېر شوی دی. ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه یقینا نکذب. مشکل وی دا دی چې زموږ زړونه زنګ شوي دي، کومه خبره چې موږ په خپلو سترګو لیدلې د هغې ته هم دروغجنه ووایو. په خپلو سترګو چې موږ کومه خبره لیدلې ده که نه، هغې ته هم دروغجنه وایو. چا ورته په خوله باندې دروغجنې ویلي؟ نو دې څنګه دروغجن ورته وایي؟ د حالاتو نه پته لګي. دا په خوله ایباو سره چې مینه بس مرګ را روان دی، الله دې رحم وکړي. مرګ کوشش دا دی چې 15 چته کور جوړ شي. مرګ را روان دی، بس نیم کیله بس نور واغست. مرګ را روان دی، بس یو 16 که نورې. مرګ را روان دی په مزدورۍ
او په پیسو موړ نه شو، مرګ روان دی د آخري وخته پورې. دا پرېږده په ژوند باندې پیسې ګټل، دا خو پرېږده. بعض ځله په مرګ هم پیسې ګټي. دا مسافر بعض پکې دي سشتي موږ اورېدلي او دا حقیقت دی چې بعض سپین ګیري د کورونو ته نه ځي، پراته بهر ملکونو کې ولي وایي چې مړ شم نو بیا به ماته پیسې میلاویږي. سبحان الله، د ده د حرص ته خیال هم دی، یعنې په مرګ باندې په ژوند کې خبره نه ده، د ژوند نه بعد هم ده چې زه مړ شم او څه پیسې زما دې بچو ته ورسي او هغوی ته څه ورسي او هغوی ته څه میلاو شي. ناشنا حرص دی د آدم د دې بچي. او بیا چې په دوی کې کوم دنیادار دي که نه، د دوی دا خبره ده، دقه د شاعر دا خبره ده، وی دروغجن ګڼو هغه څه چې موږ په سترګو باندې وینو. نو بیا په آخره کې وی الی الله نشکو قسوة فی قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. بس الله ته شکایت کوو زموږ د زړونو د سخوالي. روزانه وي مرګ موږ له نصیحت راکوي او موږ یې یاروي. څنګه نصیحت راکوي مرګ؟ خو شاته خلک مري که دا نصیحت نه دی. هسې ډېر عجیبه دی چې ته مړی وینې په کټ باندې او سوچ بل چاته کې پلانی مړ شو یاره بل به مري او زمونږ هغه پلانی مشر سپین ګیری شوی دی هغه به مري او زمونږ هغه پلانی بیماره ده هغه به مري او هغه بل هغه به مري او دی نه دی نه مري. دی خو راغلی یقیني دی. تاسو ته دا ووایم د الله بندګانو مرګ هغه ګیلاس دی چې موږ ټولو باندې چورلي ګوټ به ترې لازم کې ګورې. داسې څوک نشتی چې د دې ګیلاس نه ګوټ کولو نه انکار وکړي. ځکه دا بعض علما عرب علما وی دا مرګ چې دی کأس بین الناس تدار، وی دا یو ګیلاس دی، یو جام دی، یو لوښی دی، دا د خلکو باندې داسې لکه مجلس کې چې ته کښېنې بیټک کې راسي او د سکو سامان نه شي او په ټولو باندې راسي په نمبر ګرځي. دغه شان دا مرګ دی په موږ ټولو باندې راسي. خو مجلس کې چې ټول ناسي ټول په یو ځای ګوټ کوي، د چا نمبر مخکې راشي د چا هغه وروسته راشي، بس انتظار صرف دقیقه ته دی. مرګ هغه څه دي چې دا په چا باندې چې راشي یا د جنت لار ورته کولاوي او یا ورته د جهنم لار کولاوي. ځکه چې د مرګ نه مخکې نه ته جنت ته تلی شي او نه ته جهنم ته تلی شي والعیاذ بالله. مرګ ټولګي تقسیموي، مرګ ملګري جدا کوي، خپلوان جدا کوي. مرګ هغه څه دی چې کله راشي په یو بدن باندې که نه خاورو ته رسوي د هغه قیامته پورې. مرګ ګورې د الله د ملګرو دپاره د یو کامیابۍ لار هم ده، ځکه چې په دې باندې جنت ته رسي. او مرګ د الله د دشمنانو دپاره د تباهۍ لار ده، ځکه چې په جهنم ته رسي. دا مرګ الله راوستی دې دپاره دی چې د دې متکبرینو تکبر ختم کړي. دا مرګ دا فیصله الله د دې دپاره کړې ده چې د دې دا غټې چې وایي که نه چې د دوی د املاګانې پې ماتې کړي. د مرګ د فیصله الله د دې دپاره کړې ده چې ښکاره کړي دې ټول مخلوق ته چې زورور باچا پاتې کېدونکی ذات هغه یو الله دی. دا باچایان، دا مالداران، دا متکبره، دا جبابره، دا زورور، دا طاقتور، دا بدماشان، دا ټول به ختمېږي. پاتې کېدونکی ذات هغه صرف یو الله دی. مرګ په باره کې سوچ کول او د مرګ د زنکدن په باره کې خبرې کول او بیا چې په چا زنکدني د هغه لیده، جنازې ولتله، د قبرونو زیارتونه کول، دا مړی رایادول د مرګ نه بعد، ورب الکعبه د دنیا د ټولې مزې د سړي ختموي. خو چې کله خو وکړي که نه، چې ته خو وکړي که نه، ته آخري پر کله مقبرې ته تللی
تو ما ته دا وایي چې د پلاني په جنازه کې وم کیدی شي زه په دې کې غلط نه یم کیدی شي د پلاني جنازې نه په بدل تلی خپل به دی و ستا هغې له راغلی و یا امید دی دی چې ستا هغې له به راشي بیا خپلوانې کیدی شي ته اخري پیر زه الله رښتینی جواب ورکړه د الله د یرې نه کله ته مقبرې ته تللی ته چې ته د قبر په غاړه باندې ولاړ چې دا زما کور دی که نه صرف د خپل کور نه تاویږه را تاویږه او ګورې ورته ماشاءالله او دا ځای داسې او دا داسې هسې چې هغه طرف ته خو هم زه چکر لګوه که نه کله نه کله ځئ دې مقبرو ته کله نه کله که دلته یې که هلته یې په دې خاورو کې ځان ککړ کوئ د مړي ښخوئ جنازې کوئ ځان ورسره عادت کوئ ځان ورسره په دې کوئ ځکه چې هغه ځي له به ځو زه ځان پکې هلته په دې خاورو کې ککړ کوه دې هېڅ خبره نه ده هېڅ هم نه کېږي ته به څه او تکبر به دې څه او مال به دې څه او کپړې به دې څه ته که خاورو نه پیدا یې که یې غواړې او که نه غواړې که دا پوزه په دې ځمکه راکاږي که نه هم دې خاورو له به ځي یاره والله که راته ووایي چې زه پلانې او د پلاني زوی یم که نه د پلانې او د پلاني زوی نه چې د دې نه راته کټ څه ووایې که نه بیا به هم دقې خاورو له ځي بل ځای دې نشتي فرعون هغه حامان هغه قارون هغه ابو جهل هغه ابو لهب هغه نمرود د هغوی قصې واوره که نه اخرین انجام یې څه و زموږ د دې وخته پورې چې موږ کوم لیدلي په سترګو باندې چې شو هغه مالداران هغه چې داسې خبرې به یې شروع کړي تا به وایي چې دا ځمکه او اسمان چې د دوی راټینګ کړي دي چې شو نه یې خبر ته خاورو لاندې نه پرته نو ته ولې نه به ځې خاورو لاندې هغه غټې بنګلې چې وي دا چې ورشي په دې بعضو بنګلو باندې او خالي پرتې او شړې پرتې څوک یې نه وي دې کې وخت کې څوک نه و اوس چې شو خاورو لاندې پرته دي ولې غټ پښتانه نه یې تللي دنیا نه داسې پښتانه تللي دي چې څه به یې وي ځان ته په یو غږ باندې به یې قومونه کېناستو پاسېدو هم په خاورو کې پراته دي که ته هر څه وکړې که نه دې خاورو له به ځې نو د مخکې نه وله زه راځه او ځکه ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه یو پیر ما دا یو دعا د یو کس لیدلی وه او ډېرې متاثره کړی وم انتهایي متاثره کړی او بیا دا دعا به ما کولم کله ناکله هغه دعا ډېره ناشنا وه وی یا الله په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې هغه خاورو له لاړې شي ډېره ناشنا دعا ده یا الله په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې هغه قبر د خاورو سره یو ځای شي نو دا دلته چې دا موږ ناست یو که تاسو یو د ګوري دا ټول ګوره خاورې دا ټول دا زه تاسو دا ټول چې دلته ناست یې که نه دا خاوره خاورې ته واپس کېږي هم دغه خاورې ته نو دا ورځې روانې دي او دا حادثې راپېښېږي او خلک په غفلت کې دي سبحان الله نه مرګ را یادولی شتي نه د مرګ زنکدن را یادولی شتي زه تاسو ته یو حدیث وم امام احمد راوړی دی او سندن حسن حدیث دی الحمدلله براء ابن عازب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په لاره روان و اذ ابصر جماعه یا اذ ابصر بجماعه یو ټولګی د خلکو ولیدو چې هغه راجمع شوي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو علی ما اجتمع علیه هؤلاء دا راجمع شوي خلک د څه دا اوسې چل دی ولې دا خلک دا چې راجمع شوي یا رسول الله علی قبر یحفرونه قبر ته راجمع شوي دي قبر کني پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وی یره راله ورته په هغه انسان یره راله چې اولنی انسان به جنت ته ننوځي دا په هغه باندې یره راله یره پرې راله نو د دې ملګرو نه په تادي کې لاړ او حتی انتهى الى القبر هغه قبر ته چې ورسېد هغې سره خوا کې کېناستو نو دغه وی دا براء ابن عازب رضی الله عنه وی ما منډې کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم چې دومره تادي وکړه څه کوې وی چې کله زه ورغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شوم نو فبکى حتى بل الثرى من دموعه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره وژړل چې هغه اوښکې په دې خاورو کې راپرېوتې او بیا یې موږ ته مخ کو او دی وی ای اخواني لمثل اليوم فاعدوا ای زما وروڼو د دې ورځې لپاره تیاری وکړئ دا ډېره خطرناکه ورځ را روانه ده د هغه انسان جاړي او دومره جاړي چې د سترګو نه یې اوښکې ځي او هغه په خاورو باندې ولیږي هغه انسان چې الله د هغه تېر شوي راتلونکي ټولې خطاګانې معاف کړي دي هغه انسان چې هغه د جنتیانو سردار دی هغه انسان چې د جنت چابي د سره د معنی ده چې اول کس چې دروازه به کولویږي او هغه دا انسان دی تا چېرته داسې جړلي چې د دې قبر ته تللی چېرته دې سوچ کړی چې دې ځله به زه راځم نو دا خو د الله داسې فیصله ده که ته ترې ځان بېغمه کړې خلاص به شي ته زه یې راځو ځان د مرګ نه بېغمه کوو چې خلاص شو یېره وې ښه نه ده یېر به یې کړو که نه پرېږدو موږ به هم پرېږدي موږ به یې پرېږدي موږ به پرېږدي که ته دې سوچ کړې نو بیا خو ډېر کمزوري عقل والا انسان دی چې زه به یې هېر کړم نو هېر به شي زه به هېر کړم نو ما به هېر کړي زه به پرېږدم ما به پرېږدي نه که ته پرېږدې او که نه پرېږدې خو تا نه پرېږدي او که ته هېرې او که یې نه هېرې خو تا نه هېرئ دا خبره ځان سره یاده کړه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دا فیصله د الله ده که ما ورته ډېر دا مرګ هېر کړو که نه چې راشي هېر کړو موږ به نه نه که ته هېرې او که نه هېرې تا نه هېرې او دا درته ووایم نن چې هر څوک په مړي پسې جاړي که نه نن چې هر څوک په مړي پسې جاړي که هغه پلار دی که مور ده که رور دی که زوی دی که استاز دی که ملګری دی که هر څوک دی نن چې څوک هم په مړي پسې جاړي یو ورځ به په ده پسې خلک جاړي دا یقیني خبره ده دا زما ستا دا اوښکې چې توی شي د بعضو دپاره نږدې خلک چې رانه لاړ شي او زموږ د سترګو نه اوښکې روانې شي لږ پکې دې ته سوچ کوئ ورځ به ستا باره کې هم دي چې خلکو سترګو نه اوښکې شي هر جړېدونکې په ده پسې به جړا کېږي او هر هغه کس چې د جنازې اعلانونه یې کړي دي که نه یو ورځ به د جنازې هم اعلان کېږي دا به د فیسبوک کې ورکړي او په میسیجو کې او پلاني جنازه ده او پلاني ټایم دا زما او ستا په باره کې هم راځي صرف په نوم بدلي نه به یو په هغه ټایم کې نه چې ویې ګورو چې څه حالات به یې د خلکو یعنې سړی کله ناکله وایي چې ومې لیدې حالات چې کله زه د دنیا نه لاړ شم خو نه به یو نو چې کله داسې خبر ستا باره کې نشر شي پلانې د پلاني زوی په حق رسېدلی پلاني ځای کې جنازه ده راشي واله هر هغه انسان چې یادېږي که نه یو ورځ به یېرېږي ویې لیکه ځان سره څه هر څوک چې یادېږي یو ورځ به یېرېږي الا هغه انسان چې علم خاوني فقط نور که ته دا وایې چې ما خلک یادوي دا څه وخته پورې دې یادوي داسې ځوانان په دې قبرونو کې پراته دي ته د هغوی په مخ کې څه شي والله د هغوی چې کومې قصې وي او د هغوی کومه دبدبه وه کوم ښایست و کوم رعب و کومه د هغوی پښتو وه کوم د هغوی زور و ته څه شی څوک یې یادوي هم نه که ته په دې دوکه شوې چې خلک ما یادوي ویې لیکه یو ورځ به راځي چې تا به هېڅوک نه یادوي ختم به شي که ډېر تا به څوک یاد کړي نو څو پورې به دې خلک یاد کړي دا هم چې تربیت دې وله دیني ورکړی او سړیتوب دې ورته ښوولی وخت په وخت به دې یادوي دعاګانې به ته غواړي کېدای شي نو څو پورې اخوا بیا موږ اوس موږ چې د چا کړوسي یو چېرته مې یاد کړی چا ورله دعا کړې ده چېرته څه ووایم نادرن که چې د یو کس نیمې لاسې اوچت کړي چې الله دې پکې هغه پلانی هم وبخي خو کېدای شي چې مور پلار دپاره دعا وغواړي دا هم غټه خبره
خو دغه دا تی چې کړوسی او تی چې نوسی دا څوک نه وسو دا به هم څوک دا ته چې کوم جیداد ته داسې کته بره کېږي خوشحالېږي کېدي چې دا جیداد هم د هغه و هغه صاحب جیداد ته یادیم نه دغه شان تا چې دومره زور لګولی دی چې د خپلو له جیدادونه علمه دوی به هم یو ورځ تا نه یادوي او دا درته ووایم دا ډېره ښایسته خبره ده من عاش مات ومن مات فات چې څوک ژوند تیری مري به او چې مړ شو نو قیسې ختمه شوه وکل ما هو آت آت او هر راتلونکی شی را روان دی دا مرګ هم را روان دی دا قیامت هم را روان دی خبره مې دې پورې راواغسته چې یعنی موږ ځان په زوره څه کړی په زور هم ځان غافله کړی دی ورب الکعبه ځان هم داسې غافله کړی دی که نه چې حیران وي دا دومره خلک موږ په خپلو لاسونو باندې راغستي قبر ته مو نه دي کوز کړي داسې چلی چې ما و تا ته عبرت نه یم ته خو لاړ شه وګوره که نه که چېرته دا قبرونه کولول جایز وی بغیر د عذر نه او ما تاسو ته یو قبر نیم کولو کړی وی او د دې هغه انسان چې کوم پکې ښایسته هغه راته وښیې او د هغه د ښایسته نینګی په دې خاورو کې پروت او په دې خاورو کې خاوري شوی چې دا مې راته وښوی چې تا ته زه وښیم چې د دې بدن نه دا نوونه او دا وینې څنګه رواني په دې قبر کې دا ته چې په زور داسې سنښتی چې تا ته زه وښیم چې په دې قبر کې په دې بدن کې دا چینجي او دا قسمه دا ماران او یو شی او بل شی دا په دې قبر کې څنګه راجمع کېږي چې دا زه تا ته وښیم که چېرته اجازت وی چې زه تا ته وښیم چې راشې وینه هغه زورور هغه مټور هغه دومره دومره مټې چې وي چې هغه ته کولو کې پته به راته هم ونه لګي چې هغه مټې پکې کوم ځای کې دی او د خپې هډوکې یې کوم ځای کې دی دې طرفونو ته سوچ پکار دی ایحسب الانسان ان یترک سدی الله وی د انسان ولې دا مطلب دی چې بس دی به دغه شان پاتې شي نه نه پاتې کېدی نشتی ته به دلته راځې امتحان به ورکې او بیا په آخرت کې یا جنت دی او یا جهنم دی پالتو ژوند نه دی ګوره زمونږ دی دا صرف د مزو چرچو دپاره موږ نه یو پیدا موږ پیدا د دې دپاره یو چې موږ به د الله سبحانه وتعالی بندګي کوو زه دغه کسانو ته وایم دا چې شل کاله عمر دی او د شل نه د 10 په منځ کې دوی ته زه دا وایم دا شل نه د 10 په منځ کې چې دي زه دوی ته دا وایم څومره ستاسو ملګري ستاسو همزوري مړه شوي دي وایي تاسو به پاتې شئ نه دي مړه شوي څوک د شلو نه 10 په منځ کې دنیا مړه دي نو دا شلو نه 10 په منځ کې چې دی زه درته وایم ته څنګه داسې په ارام ناستې چې په تا به مرګ نه راځي ولې نه راځي ښایسته ښایسته ځوانان سم غرونه په دغه سره ځواني کې تللي دي دنیا نه بیا د 10 نه د 40 په دې منځ کې دی چې دی زه درته دا وایم ځواني د باندې راغلې ده تا چې څه فایده اخیستې ده تا څه کړي دي ځه تا دومره وخت تېر کړی دی نو سړی بالغ شو 15 کالو په عمر کې د 15 نه 40 د ټول د په ځواني کې دا وخت تېر کړی څو کاله شو الله اکبر 15 کاله کې څه توره تاوالې ده دا دلته چې کوم ناست یې د چا به 15 کاله تېر شوي د چا به 10 د چا به 20 د چا به 15 شي زه تاسو ته دا وایم تاسو څه توره والې ده په دې وخت کې ما ته وښیه ځه کومه غټې تورې دې والې ده دا کوم چې د 40 نه اوړېدلې زه درته دا وایم چې هغه هلکوالی خو لاړه هغه ځواني لاړه نو نور ته څه غواړې څه ته ناست یې هلکوالی ختم شو ځواني لاړه بدن په کمزوري کېدی شو نور تا څه ته ډډه لګولې ده بیا دا چې 50 کې دی او 50 نه اوړېدلي دوی ته دا وایم 50 کاله دې تېر کړو د اوسه پورې ته راپاڅېدلی نه یې ته اوس هم اوده پروت یې 50 کاله عمر دی او اوده پروت یې دا چې 80 ته رسېدلي دي او 80 نه اوړېدلي دوی ته وایم زه وایم تاسو خو بلکل په دروازه ولاړ یې الله بندګانو چې تاسو نه هېرېږي څوک به وهېرېږي دې بعضو ته زه وګورم دې بعضو مشرانو ته که نه والله کله ناکله دې ملګرو ته کور کې وړو ته ووایم زه هم هغه پلانې مې ولید دوی ته حیران شم ولې
لکه یو کس به ته وینې 15 کاله عمر یې 63 څه کم 60 او یو ته نږدې او دومره بېغمه د دې دنیا دا قصې به کوي مزدوري او کور او بچي او دا خبر زه خو ته والله چې حیران شم زم که چېرته الله ماله ژوند راکړو دغه مرحلې ته ورسېدم که نه نو دا سوچونه به یوازې ما ختم کړي چې په څه طریقې سره به زما خاتمه کېږي ځکه چې زه خو بلکل په اخرنۍ پوړۍ ولاړ یم بلکل په اخرنۍ مرحله کې یم نو زه دوی ته دا یم چې تاسو نور څه ته په انتظار ناستئ هغه سخته د مرګ هغه چې راشي بیا به توبه وباسئ امام بخاري باب راوړی دی وایي بابو سکرات الموت د مرګ زنکدن نه او سختي د مرګ ګورې سخته ده او څه ناشنا سخته ده او په هر انسان باندې به دا سخته راځي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله ویراله هغه سخته د مرګ هغه ته چې ته پټېدې تښتېدې شي دا سخته د مرګ دا مونږ کې په هر چا باندې راځي او زه وایم که زمونږ غریبانانو او د دې کمزورو بندګانو مخې ته بل هېڅ سخته نه وی که نه صرف دغه د مرګ دا زنکدن پروت وی او دې ته م سوچ کول او د نورو سختو ته م نه کتې والله چې زمونږ د ژوند دا ټولې مزې به ختمې شوې وی خو که چېرته مونږ دغه ورځې ته صحیح معنو سره سوچ کولی خو مونږ خو د چاته سوچ نه دی کړی که څومره مزو کې م ته په تا باندې د مرګ دا سخته راځي او دا سخته دله دا مزې ټولې دا ټولې ختموي دا درته ووایم سکرات الموت د مرګ دا زنکدن د تورې د ګزار نه ګوره زیات زوروري د مرګ دا زنکدن په اره باندې یو سړی دوه ټوکړې کوي که نه د هغې نه زیاته سخت دی د مرګ دا زنکدن چې د اوسپنې په منګز کې د یو سړي نه غوښه را منګز کړي که نه د هغې نه هم زیاته سخت دی او ستاسو څه خیال دی کله چې ستا په دې بدن کې سزې خوږ شي یو ګوته دې خوږ شي یو اندام دې معمولي غونته کې خوږ شي تا ته څومره تکلیف وي نو څه دې خیال دی چې کله دا روح چې په دې بدن کې دومره وخت تېر کړی دا ترې راښکودی کېږي دا به تکلیف نه دا سخته موږ ټولو ته پرته ده دا سا وته دا صرف د یو رګ نه نه وځي د یو اندام نه نه وځي د ټول بدن نه به دا څه وځي دا خو هم څه سخت دی که نه چا تېره کړې ده چا ته پرته ده څوک ورته نږدې دي چا ته لا وخت ډېر الله اعلم اوس دا پته نشته موږ ته چې دا سخته به موږ باندې کله راځي او څومره به وي او زموږ به څه حال وي دا موږ ته پته نشته عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک کې راځي هغې وپیر د کعب الاحبار ته وی حدثنا عن الموت د دې مرګ په باره کې چې تاسې لیدلي په کتابونو کې او سره ته معلوم دی هغه راته ووایه هغه ورته وی امیر المؤمنین مرګ داسې دی لکه یو سړی چې غني راوړي یا یو څانګه راوړي او په هغې پورې غني سمې ډېرې او دا د یو سړي په خوله کې وردننه کړي او بیا یې ترې راکاږي او داسې ترې راکاږي چې په زور یو پیرې ترې راکاږي او هره یوه غنه د ځان سره د جسم نه یو رګ راوباسي دا یو مرګ دی عمر بن خطاب رضی الله عنه به بیا دا خبره کوله وی که چېرته دا ځمکه ټوله د سرو زرو شي که نه نو زه به قربان کم د هغه سختې نه کومه سخته چې د مرګ را روانه ده شداد بن اوس رحمه الله وی د ټولو لویه سخته په مؤمن باندې چې راځي په دنیا کې او په آخرت کې هغه د مرګ دا سخته ده اولنۍ سخته دا وی ډېره لویه سخته ده وی دا په ارې باندې یو سړی اره کول د هغې نه زیاته دا سخته ده او یو سړی په کټوۍ کې خوټ کول ژوندی د هغې نه زیاته سخته ده او که چېرته دا مړي الله ولې اجازت ورکړی وی که نه او دوی راپاڅېدلی وی او موږ ته یې ویلی وی چې د مرګ دا سخته څنګه وي نو دې دنیا والو به د سر د دنیا نه مزه نه وی اخیستی او ځکه بعض اسرائیلي روایتو کې داسې راځي وی
عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړې وه چې مړي به راژوندي کول د الله په اذن سره. نو یو کس یې راژوندی کړو چې هغه د نوح علیه السلام په وخت کې مړ وي چې هغه راپاڅېدو نو هغه تک سپین ویښتې وو او تکه سپینه ږیره وه. وی هغه ته تپوس وکړو چې دا څنګه وي دا دې سختې د لاسه دې مرګ چې کومه سخته ده او بیا د قبر نه راپاڅېدو چې کومه سخته ده ډېره له دا ویښته او هر څه سپین کړي دي. ته یو لویه سخته ګورې ما تا ته پرته ده. او امام حسن بصري رحمه الله یو پیر په یو بیمار پسې ورغی تپوس یې ولکو نو په هغه باندې سکرات راغلي وو د مرګ ځنکدنې سټارټ شوی وته کتو د هغه دې سختې ته کتو کور ته راغی رنګ یې تک زیړ شوی شونډې وچې شوي وې خبرې یې نه شوې کولی. هغه ورته وویل روټۍ تیاره ده الله دې په تا رحم وکړي. وی علیکم بطعامکم و شرابکم تاسو پوه شئ ستاسو دا خوراکونه او دا دې پوه شئ. ما خو په الله مې د قسم یو سړی مې ولیدو ساعت یې وته هغه حالات مې د ذهن نه نوځي زه خو تیارې د دغه وخت دپاره کومه چې دغه وخت راته الله اسان کړي. هغه ډوډۍ یې پرېښود او موږ خو څومره که موږ ته نصیحتونه کېږي او دغه کېږي ښه په هغه دنیا کې ورننوځو. اولنی حدیث په دې باب کې راوړی دی د ابن ابي مليك رحمه الله. هغه وایي چې ابو عمرو ذکوان مولى عائشه وی ابو عمرو ذکوان ما ته دا خبره کړې وه چې دی د عایشې رضی الله عنها سره غلام و هغې ازاد کړی ان عائشه كانت تقول چې عایشې رضی الله عنها به دا خبره کوله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته یو رکوه یا علبه پرته وه. علبه هغه لوښي ته وایي چې د لرګي نه جوړ شوی او رکوه هغه لوښي ته وایي چې هغه د سرمنې نه جوړ شوی. نو په منځ کې د یو راوي شک دی چې د هغه نوم عمر بن سعید دی. د هغه شک دی چې رکوه ویلی ده که علبه ویلی ده خو یو لوښی او په هغې کې اوبه وي. فجعل يدخل يديه في الماء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپل لاس مبارک په دې اوبو کې وردننه کو فیمسح بهما وجهه بیا به په دې لاسونو په دې خپل مخ راښکودو او دا به وي لا اله الا الله ان للموت سکرات. وی لا اله الا الله یقینا د مرګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې سختي دي. ثم نصب يده او بیا د لاس اوچت کو دا ګوته اوچته کړې وه فجعل یقول في الرفیق الاعلى. نو دا خبره یې کوله چې الرفیق الاعلى ته مې یا الله ورسوه حتی قبضه تر دې چې سات یې ووتو ومالت یده او دا لاس یې را پرېوتو. امام بخاري دا حدیث دې دپاره راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره د مرګ دغه ځنکدن او دغه سختي نه دی پاتې شوی. هغه سخته د ځنکدن هغه سخته د مرګ هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم راغلی او دومره پرې راغلی وه چې یو روایت کې داسې راځي چې هغه دې کې نه دي ذکر. یو روایت کې داسې راځي چې یو کپړه ورسره وه او هغه یې په دې مخ باندې اچولې وه. د سختې په دې وخت به دا مخ پټ کړی و بیا به یې په دې لوښي کې لاسونه وردننه کړو هغه به یې په دې مخ باندې راښکودو او خوټ کېدو سمه تبه پرې راغلې وه چې لرې به څوک ولاړو نو هغه ته هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن نه هغه تبتو. او ځکه عایشه رضی الله عنها وی ما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کومه سخته ولیده که نه نو زه اوس د مرګ دا سخته د چا دپاره بده نه ګڼم. معنی دا چې د هغې مخکې دا ذهن و چې څوک دیندار وي نو په هغه باندې به دا سخته نه راځي. خو چې ما ولیده نو راته پته ولګېده چې دا په دیندارو باندې هم راتلی شي. عایشه رضی الله عنها بل حدیث کې دا وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ کومه سخته راغلې ده دا نه د پیغمبر نه مخکې په چا داسې راغلې ده او نه په چا باندې راشي. دومره سخته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلې ده. دا سکرات الموت د ساه وتو دا وخت نه دی که نه ډېر ناشنا وخت. که چېرته مړی دې لیدلی
څوک چې مري او په خوا کې ورسره ناست نو اندازه به یې راته وي چې څومره ناشنا وخت. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دغه منظر څه ناشنا بیان کړی دی، څه واضح بیان کړی دی، خو که څوک چېرته د عقل خاوني او د سترګو خاوني نو هغه به ترې عبرت والي. الله وی کلا اذا بلغت التراقي، الله وی کله چې دا سا راورسي ترقوي ته، د مرۍ ته، وقیل من راق، او خلق چغې کوي، څوک دمګری وله راولي، څوک ډاکټر راولي، څوک راولي چې اسپتال ته یې بوځي، څوک راولي چې ویې ګوري، څوک راولي چې دوایي وله ورکي، حکیم راولي، مولوي صاحب راولي، سخته پې ډېره شوې ده، دا چغې چغارې جوړي ده. هغه انسان په خوا کې چې په هغه باندې ځنکدني، الله وی وظن انه الفراق، الله وی دو خو دا چغې وی په هغه ته یقیني پته چې دا وخت د جدایي وخت دی. او هغه ګورې خبرې نشي کولی، د مرګ دا سخته دومره زورورې که نه چې دا د سړي ژبه هغه چاړی کوي، د سړي دا سترګې دا ګډې وډې کوي، د سړي دا غوږونه دا ګډ وډ کوي، د مرګ دا سخته ډېره زوروري. یعنې دې راته په دغه ټیم کې پخپله وایي چې ما نه غلی شئ، ما مه تنګوئ. او بعضو مړو هغه کسان چې مرګ پر راغلی بعضو ویلي هم دي، چې چا ته طاقت میلاو شوی دی ویلي هم دي چې ما مه تنګوئ، ما نه غلی شئ. دې پوه شي چې زما د بدن نه سا وځي، او دا حالات په تا باندې هم راځي او په ما باندې هم راځي. خو عجیبه دا ده او مشکل دا دی چې کیدي چې هغه وخت کې زه تا سره نه یم یا ته ما سره نه یې، کله چې به ما راشي نو نه دی چې زه خبرولی شم او نه دی ته ما خبرولی شي. او که چېرته د یو بل سره وو نو کیدي شي طاقت د دې نه چې خبر کړو یو بل. نور دا حالات په ټول په موږ باندې راځي. دا سا چې کله وځي د بدن نه نو دا د دې خپو نه شروع وشي، د خپو نه وځي او بیا ورو ورو د بدن د نورو اندامونه ورو ورو د اندامونه یخي. وځکه هلته وایي والتفت الساق بالساق، او وبه لګي پنډۍ د بلې پنډۍ سره. کله چې انسان باندې مرګ راشي د تکلیف د لاسه د پنډۍ د یو بل سره جفتي کړي، او یا تی مراد پنډۍ د کفن ده او پنډۍ د انسان، نو پنډۍ د کفن ولګي پنډۍ د انسان سره. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د سا وتو یو بل منظر ذکر کړی دی. الله وی فلولا اذا بلغت الحلقوم، کله چې دا سا حلقوم ته راورسېده روح، وانتم حینئذ تنظرون، الله وی تاسو ټول ورته راجمع شوي یې ګورئ ورته. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، الله یو موږ ګورې تاسو نه زیات یې مړي ته نږدې یو، خو تاسو ته ښکارونه. مراد ته دلته ملایک دي. الله وی زما ملایکو ته نږدې، او الله ورته نږدې د علم په اعتبار سره، د لیدو د اورېدو په اعتبار سره د انسان نه ورته زیات نږدې. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، الله وی که چرته کمزوري شوي نه یې که نه، او کمزوري نه یې راواپس یې کوي که تاسو رښتیني یې. دا ټوله دنیا چې راجمع شي دا انسان نشي راواپس کولی. بچي دې پلار ته ګوري، دا زړه داسې راپړسېدلی سم داسې د خولې له او د مرۍ له راغلی، خو څه چل وله نه ورځي چې دا پلار راټینګ کړي او په دې دنیا کې ځان سره پاتې کړي چې څه وخت لږ نور تېر کړي. ښځې ته به خاوند ګوري، پلار بچي ته ګوري، ښځه خاوند ته ګوري، رور ته به ګوري، ملګري ته به ګوري. سبحان الله، بلکې الټه به ورته دا وایي چې کلمه ووایه، کلمه ووایه، په الله باندې ښه ګمان کوه. هېڅ طاقت ته چا نشته چې دلته د سا د څه وخته پورې ایساره کړي. دا منظر الله په قرآن کې ذکر کړی د ځنکدن ده، او دا منظر چې کوم الله ذکر کړی دا به موږ ټولو باندې راځي.
خوش قسمت هغه انسان دی چې مرګ پرې راشي او دی په ایمان کې، او خوش قسمت هغه دی چې مرګ پرې راشي او دی د الله په توحید او د پیغمبر په لار باندې مضبوط رواني. او دا صرف په ارمانونو نه کېږي، دا به ته هر وخت ځان په دغې کې ساتې، ځکه چې د مرګ څه پته نه لګي. که نه خیر دی هفته کې 3 ورځې به دینداري کوو، 4 به بېدیني کوو، سم خیال دی؟ نه به چلېږي کار. سحر کې به دیندار یو، د شپې به پکې لږه خپله کوو که نه؟ نه چلېږي کار. ولې؟ د مرګ پته نه لګي. ټول دا وایي. زه تعجب په تاسو کله وکړم کله چې دا ملګري ټول تاله جواب درکړي او دا داسې او د عمل نه ښکاري داسې نه. یعنې د انسان په خپله په ځان حجت قایموي. ګوره ښه، یعنې چې الله قیامت پر ورځ رانه تپوس کوي ته خو بلکل پوه نه وي او یا الله پوه، تا ته دې هر څه پته نه او یا الله پته، بیا دې نه دي کړي. یعنې موت ته په خپله په خپل ځان حجت قایم وکړه. نو دا د مرګ سخت دی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلی. دویم حدیث یې راوړی دی، عایشه رضی الله عنها وی کان رجال من الاعراب جفاه، وی بعض بانډچیان به راتلو چې هغوی ډېر سخت خویه خلک وو، خویونه یې ډېر سخت وو. د بانډچیانو خوی سخت دي ځکه چې هغوی د ښار نه لري، د تعلیم نه لري، د علماو نه لري، نو ځکه د هغوی خوی سخت. او یا معنی د جفات دلته دا دی چې عرات، یعنی رابلو لغړ به لباس به پوره نه و، ځکه چې څه دي بانډچیان دي. که تاسو وګورئ دا بانډچیان او د ګډو بیزو ساتلو والا ده چې ګرځي را ګرځي، اکثر د دوی دا کپړې دا برابر نه وي. دا بانډچیان به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راتلو، فیسألونه، نو د هغه نه به یې تپوسونه کول. او صحابه کرامو به هم دا خوښوله چې بانډچیان راشي او تپوس وکړي، ځکه چې هغوی به ډېر تپوسونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کول، الله منع کړي وو. هر چې بهر میلمه دی نو هغه خو دې نه دی خبر، نو هغه به تپوس کولی شو. د صحابه کرامو تپوسونه لږ وو او فایدهمند وو. چې به یو سړي واوړي تپوسونه یې ډېري او بې فایدې، او د ده نه بدترین هغه دی چې د یو عالم سره کلونه تیر کړي او د ده سوال چېرته نه را پېښ شوی. دا ډېره عجیبه ده. دا بعض ملګري خو ما ته خو الحمدلله درس ته کسان دا چې څومره صرف دا نه چې را اوس حاضر دي، دا څومره وخت نه چې الحمدلله زه درسونه کوم، دا ملګري زما ذهن کې وي. نو بعض داسې زما ذهن کې دي چې ګورې کلونه تیر شو، خو ګورې الحمدلله هغه علماو ته لا څه مسله هغوی ته لا نه ده راغلې، داسې پوه دي، هېڅ سوال یې نشته بلکل. یا خو ډېر تکړه دي او یا په هېڅ هم نه دي پوه، ځکه یې سوال نشته. دا سوالونه چې ډېر کوي ګورې دی پوه وي، نو د پوهې د لاسه سره ده په دې مسله کې بله مسله راوځي، نو چې په هغې کې سوچ کوي په هغې کې ورته بله راوځي، نو دی بیا تپوسونه ډېر کوي. او دا خو بلکل واضحه ده. یعنې موږ چې کله سبق به وي په جامعاتو کې او په معهدونو کې او د علماو سره په جوماتونو کې، او اوس هم الحمدلله وایو، خو هغه وخت کې چې کله بلکل دې ته فارغ وو، نو دا کوم کس چې به داسې ګوټ کې ناست و که نه، هغه به د کار سړی نه و. او دا کوم چې به د دې استاذ نه ډېر تاوېدو را تاوېدو، یو سوال او شیخ صاحب دا خبره او تاسو کتاب کې دا وي او تاسو دا وي، دا به پوه و په خبره باندې. دا زموږ تجربه وه بلکل. بلکې زه درته خپله دا ووایم چې کله په کومه ورځ به زه د شیخ صاحب په درس پوه شوم که نه، زما ذهن کې به سوالونه ډېر راتلو، او چې کله به ورته داسې ناست دا ویل هم داسې ناست بیا داسې نه خبره. نو دی به څه تپوس وي، څه تپوس وکړي. د ده نه هغه یو ښه دی، هغه تپوسونه چې کوي، خو تپوسونه یې لږ کمزوري دي، هغه بیا هم د ده نه ښه دی، څه کوشش خو کوي که نه. خو دا چې بلکل د نه تپوس نه کوي، نو یا خو ډېر تکړه دی انتهایي، او دا خبره ده ناممکنه ورته کېده، او یا د هېڅ هم نه دی.
ځکه ورته نه سوال لازي او نه کوشش دی او نه د استاذ نه تپوس کوي او نه چېرته استاذ سره کینی په دې باب کې چې زما دا مسله ده. یعنی سبحان الله څومره مزه کوي. زمونږ ګوره خپل ځای د ارمان کوو والله چې زمونږ د کور دروازې د زړه دروازې دا کولی وي د داسې خلکو دپاره چې دین زده کوي. مونږ وایو چې یالله څوک ټلی داسې ووایي او زه ورکوشم او د دین یو طالب ولاړ او ما ته وایي شیخ صاحب یو څو سوالونه مې راوړي دي کینو دا حل کوو. زه ورته یم راځه زه به مې زده کړم راځه حل به یې کړو. یو ځای په مکتبه کې به کینو مسله به حل کړو. کمی جواب پیدا کړو را سره در به یې کم که نه و تا سره څه و ته به ما پوه کړه راځه. الله اکبر. خو دا هر چا ته نه نصیب کېږي او دا نه هر څوک کولی شي چې د یو عالم خوا له ځي د تپوسونو دپاره او د استاذ خوا له ځي تپوسونو دپاره. دا لږ خلک الغرض د بانډچیانو به تپوسونه کول نو یو راغی وي مته الساعه قیامت به کله وي. فکان ينظر الى اصغرهم پیغمبر اصغرهم یا اصغرهم فکان ينظر الى اصغرهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیسې چل کو چې کله به دې بانډچیانو کې چا دا تپوس وکړي چې قیامت به کله راځي نو به دې مجلس کې چې به کوم کشر ناست و چې لا بالغ شوی به نه و ماشوم به وی ان یعش هذا لا یدرکه الهرم که چېرته دې ماشوم ته ژوند میلاو شو او مرګ پې رانغی یعنې په وړوکوالي کې پې مرګ رانغی حتی تقوم علیکم ساعتکم نو په تاسو ټولو باندې به ستاسو قیامت راشي. قیامت به کله راځي؟ که دې ماشوم له الله ژوند ورکو او په دې بوډاوالی راغی نو په تاسو ټولو به مرګ قیامت به راشي ټول به مړه شي. دلته مرګ ته قیامت وایي چې یو سړی مړ شي په هغه باندې د هغه قیامت راشي. او دا فایده ما ذکر کړې وه پته نه چې چاته به یاد یې که نه چې قیامت په 3 قسمه دی. چاته یاد دی؟ دا ورکوټ نه دا ورکوټ قیامت شو وړوکی قیامت شو چې هر سړي باندې هغه مرګ راشي. غټ قیامت هم تاسو نه معلوم کړ. الله اکبر. هغه تاسو ټولو ته معلوم دي. غټ هغه دی چې کله دم غلط تاسو وایي چې غټ هغه دی چې کله نور د مغرب نه راخېده چا ویلي چې دا قیامت دی. دا خو نه ښه دی قیامت چې کله شپېلۍ وویلی شي بیا به قیامت راشي. دا غټ قیامت دی. الساعة الوسطى منځنی قیامت هغه د یو پیړۍ خلک چې مړه شي دا د هغوی قیامت دی. دې چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس سره خبره کوي که دې ټولو سره کوي؟ دې مجلس کې یو کس ته لګیا دی دا خبره د چا کوي چې په دوی به قیامت راشي؟ چې کم ناست دا کم قیامت شو؟ وسطا منځنی شو ځکه چې دا خو یو پیړۍ به ختمه شي. هغه ماشوم چې راولویږي او بوډا کېږي خو دوی به تلې ختمه شي بله پیړۍ به نو که دې ته ته دغه قیامت ووایې چې یو انسان په ده باندې 2 قیامته راغلو. د پیړۍ چې مړه شوه په دوی باندې هم 2 قیامته راغلو. هغه منځنی پې هم راغی هغه وړوکی پې هم راغی نو دې ته قیامت ویلی کېږي. امام بخاري دا بیا دلته څه راوړی دی دا حدیث نو دا چې په تاسو باندې به ستاسو قیامت راشي دې نه مراد څه دی؟ مرګ دی. یعنې تاسو باندې به مرګ راځي نو د مرګ سره سختې به راشي. په دې باندې به اکتفا وکړو او دې باب کې 15 حدیثونه نور پاتې شو او خبره نور واضحه ده خو صرف روان درس کې به دا 15 حدیثونه ووایو سره د ترجمې او د معمولي وضاحت. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د مرګ دا سخت اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.